په ننګرهار کې یوې 19 کلنې ښځې 5 ماشومان زیږولي. د راپورونو له مخې په دې ماشومانو کې 4 هلکان او 1 نجلۍ ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د 1 کال لپاره د یونما دفتر وغځاوه. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دغې پریکړې هرکلی کړی. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې په پاکستاني پوځیانو برید کړی چې 6 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي او 10 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په امریکا کې د اسلام څخه هیڅ کرکه موجوده نه ده. هغه ویلي چې د اسلام څخه د کرکې د مخنیوي لپاره پر یو ستراتیژیکه طرحه کار کوي. د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې تېره شپه د 2 کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر شخړو کې 3 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین په شمالي وودساد کې د روسیې د هوایي برید په پایله کې 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د ځلاني اوس قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه.